نو ذاتي مې دغه خبره وه د دومره کې خدای خو دې ژوندی لري او ساعت هم ورسره تېر شو نو خو ما درته زه ذاتي ځمه هغې نه نو خو که دې څه خو دې نه ویل ته یارې وده ته بیا چېرته دی په عذاب یې ځمه خو کور کې څوک نسته خو اوس خو نو موږ هم د کار خلک یو خبره خدای ده ښه ده چې د ما ورور یې که د بل چا ورور وای خدای چې تا به رزق پیدا کړی و که به نه خدای چې تا به یې به ګوله پیدا کړې وه که به دې نه وه پیدا کړې د خدای شکر ادا کوه د خیرو تر برېت وجارې خدای جار نو اوس څه راته وایې اوس له دې ایسته څه کړې دغه د وم که زه نه وای چې د تا به خدای ته چې څنګه ژوند و تا به د عیال څنګه ساتو تا به د کور څنګه ساتو تا به د ځان څنګه ساتو نو دا موږ چې دا لوی سوي ته دا اوسه پورې چا را ساتلو ذاتي لاله یې خو دغه ده که دا ښه ده چې د ما ورور یې که د بل چا اوس چې نورې ذاتي په خدای دې معلومې شي هغه خبره ذاتي صحیح ده زه پوه شوم دغه کاته 28 جریبه ځمکه یو جایداد دغه 50 جریبه ځمکه بل جایداد 2-3 ویشه د موږ تاسې پاته دي مال سخت کال به په هغو باندې هم 2 بوره ووهو دغه به باندې کېدو دغه شمشیانې به باندې کېدو دا ټوله ځمکه به واره کو دغه خبر مې درته کړه ذاتي که 100 در ووتې که 100 در ووتې هغه به له غواله کوو خو کوو یې دغه برمې وهو 2 دانې برمې په هر ویش کې وهو ولې فرض دی نو هغه برمې څه کوي خو هغه د ولاړې دي نه چې نورې برمې څه کوي پسې اخته یې نورې اوبه هم پسې دغه کوي ولې نو د اوبو د ځمکې لاندې د بل چا راګاډي د کیمان ځمکه ده ګوره خیر زه خو یوه خبر درته کړمه چې دغه خبرې دغه چورت بې ځایه ده د ما چورت بې ځایه ده وایم که بې ځایه نه یې ته ووایه نو خو د برمې ولاړې دي اوبه راغورځي زوی منه که له ډېره کاره مې ټیک درته ودرېږي زه وایم له ډېره کاره مې دغه ټیک مې درته ودرېږي چې په څه رقم درته کښېنم ولې بېکاره ده هم بېکاره نه ده نو ته ووایه دغه نه اوبه چې دا د ورځې په مخه راخېږي چې دغه یوه برمه هغه پورته بله برمه هغه بله برمه ته لا مخته یې بله برمه وایې نو اوبه به راکاږې دغه اوبه د بل چا راګاډي دي د بل چا نو که هغه خلک وایي که ډوډۍ پردی ده نس خو دې خپل ده نو خو ځکه دې خپله دي شه نه ده درګده نو دغه نو اوبه صفه کوي وایم خو دا نوره ځمکه باندې اوبه ومه زه یې تا په غم نیولی یم نو خو دغه اوبه دې سره راخېږي څوک له اوبو سره احتیاط نه کوي خیر وګوله که ته یې که زه یم که بل د ټول د ځمکې د نورو خلکو ذمهواري ما نه ده اخېستې چې خلک وس نه لري چې خلک وس پیدا کړه دغه یې غم وږي نو کوم حاصل دې ځینې اخیستی ده خو دغه اوبو ناکه مصرفېږي دغه پیاز ورته وګوره چې دغه یې په ځای در پاته دي خو څه څوک نه کوي دغسې د نور فصلونه دي د اجاره خو مې نه ده باندې ورکړې نه په پردۍ ځمکه د اوبو ازار والې اس ګورئ دغسې مه کړئ دغه اوبو ذاتې 2000 ته ډېرې ښوونې ما ته مه راکوه زه یې تا په غم نیولی یم ما ته ده زه د تا د عیال په غم نیولی یم حلال در باندې د خلکو غم وکړه د خلکو د آیندې غم وکړه دا اوبه ګوره هر څه موږ تاسو ته خدای پاک دغسې ګوره خوشې راکړي دي زه چې ډېر لاس ما سره ښوروه زه د تا په غم زه وایم چې حلاله دي د ما په غم نیولی یې که د بل په غم نیولی یې خو دا په ټول ژوند باندې ته له ما سره په یوه لار نه ولاړې سره منمه زه باندې ګران یم خیر ما خو داسې دا مجلس ولیدل مجلس مې واورېدل په مجلس کې ومه بویا صاحب هم و د ډېرې ښې خبرې درته وکړې د ښې وکړې ته خو هم سخته باندې پوه خو زه قناعت در کوم قناعت دا در کومه دغه د ځمکې لاندې اوبه چې نه دي دغه د ټولو ګډې دي دا په دې معنا نه ده چې ته ځکه 28 جریبه لرې دغه د 28 جریبو لاندې کومه اوبه چې دي دا خالي د تا دي
نو سیوه برمه لري بله لري څلرمه پنځمه ولې وږې ظلم ده و سړی ظلم ده خدای یم دې له ظلمه وساتي یارې ودرېږه خو ظلم خو ده نو ظلم خو ده دا ظلم هم دې خدای وساتي ولې ظلم زه د ظلم په د قناعت در کوم ښه اوبه راوځي مصرفېږي ډېرې حاصل و عاید دي څه شی دي تېره وخت یو بل چا له کوره خو مې نه ده صحیح ده اوس دغه ګټه که مثال دغه 5 برمو ګټه یو دي تا کور ته درځي خو بس سم منطقه تا په غم او په تشویش کې اچولې ده دا اوبه خو کمیږي دا خو داسې نه داسې ما خو دې بل چا له کوره ما اساس پونانو ویلې دي وای 2018 ته به دې اوبو رګونه وه چې بیا به برمې کار نه کوي څه به غله ځانو درته وایي ساینسپوهانو باندې دی بیا اوس باندې په ساینسپوهانو راته دې منه حقیقت ما کاکا خیر ده دا خو دې ورور ده بله خبره دا ده خیرو کاکا که موږ تاسې تیر ته نظر واچوو تیر کې مثلا په 100 کورو باندې یو کاریز و یا په 200 کورو باندې یو کاریز په هغه کاریز باندې به غلم پروه ازوغ بیم پرو لاندې بیم درلو په سرخان هم برکت و په مال په عیال هم برکت و اوس خو دغه برمو په دغه تی د مال زیاده وای تی د اوس هر سړی ته کاریز هر سړی کاریز لري یاري ودرېږه په خبر ته نه یې پوه هر سړی کاریز لري ولایي دي چې اوس ورسې په سترخان باندې اوس هم قضا کې وړه پراته دي خبره داسې د تا خبرې ما واورېد باندې پوه سوم دا یم پاکه تم پاک په دغه رئیس صاحب باندې پیسه دا یو په ما کې وول نه کېږي ته دغه کار وکړې بل یې هم کوي بل یې هم کوي بل ته وکړئ غږ وکړئ له دې بعده دغه تعهد وکړئ له دې بعد هر سړی دغه کار په نظر کې ونیسي نه دی کوي زه خو بیا نه سټې ونه کېږي ونه کم بالیم نه کوي اوس زه نه ووږم دا یې وږي برما وږي ګوره دا څو توانونه لري رئیس صاحب چې مثال ووایي چې زه نه وږم هغه په توانو پوه سوی ده مثلا ورور دې په توانو پوه سوی زه په توانو پوه سوی د مثال په ډول د راتلونکي نسل لپاره موږ څه پرېښي دي صحیح ده اوس د ما ته لپاره اوس دا لنډمهاله ګټه داسې د ما تا کور ته راځي ولې په اوږد مهال کې خدای پاک دې ټولو خلکو ته توفیق ورکړي خزندګان پرندګان نباتات انسانان حیوانان دا ټول په دې کې حق لري ولې موږ د دې ټولو په حق کې ظلم کړی دی اوبه بې ځایه مصرفېږي دا سخت کال ګوره په زرګونو ټنو پیاز په دې خلکو په دې پستو په دې کښتو کروندو په دغه یخ کې پراته دي څونه اوبه پې مصرف سوي دي دې ته خو بیخي حساب نه ده سوی دا کم تاوان ده ته نه وینې منه که دغه مغاله خو که دغه پلاتون ځوانده وای دې باندې وال و هر وخت دغه په وایه خبرې که صحیح ده که تا خبره مې خوښ صحیح ده بس خدای پاک دې ټولو خلکو ته توفیق ورکړي مګر چې منه دغه کار وکړه چې دغه ولې خدای ته بیا ما ته توفیق راکړي دغه د برمو په وهلو کې د اوبو په مصرف کې پیاز مه کړه بیا ته واده کومه که ته بندونه دغه وادي دی باندې بندونه وتړي پیسې خلک سره واچوي دغه یوه خبر ته وکړه نو بیا به اوبه له کومه کو زه رئیس صاحب زه تا ته وایم خو داسې کو چې که خیر و موږ تاسې سیمې خو کاریزونه لري که نه خوا دې لري نو په دغو برمو چې تاسې برمې په وهې په هره برمه باندې 4 لکه 15 لکه روپۍ مصرفوئ دغه په کلي کې سره دغه پیسې سره ټوله کړئ هلته یو کوچنی بند جوړ کړئ هم همکاري دغسې او باد سي او هم بل دې تکلیف خلاص سي که دا خبره دغه د اوس په دې کې خلک هم مسؤلیت لري دولت هم مسؤلیت لري او مؤسسات او نړیوال هم مسؤلیت لري دغه بندونه چې مثال په ځینو ساحو کې چې د کاریزونه وچ سوي دي که چېرته په هغو بندونه بیرته آباد سي بیرته نه بلکې له سره آباد سي هم دا کاریزونه بیرته راژوندي کېږي هلکه سم د کار سړی اصلي مو شو دغه ته دې خبرې ته پوهېږم هر وخت هم دغسې مه راته ګوره سي زه داسې هسې د سر دغه یې بې واکه پړېږي که سر که مې پړېږي ګوره خبره پړېدلې نه کړمه
و یا حقیقت خبره ده زه ځمه دلته ناوخته ده ښه ځه صحیح ده معنا دغه به دغسې کو د خلکو خبره به وکړو د امارات صحیح ده ځه لکه لیک د منتیس پیداره نو خفه نه شي